بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 22 د مارچ کال 2018 چې د یکشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسې په خدمت کې حاضر یم. نن یو ځل بیا هم د سیمهیز او نړیوال موضوعات ټول ډیر اړین او مهم دي. هیله ده چې تر اخره پورې واورئ او ویې ګورئ، ځکه چې اکثرا زما خبرونه چې تاسو سره شریکوم خپله دوستانو دی لیکي چې د اکثرا د نورو منابعو نه دوی ته لاسته نه ورځي، چې دا یو خاص امتیاز دی چې زه الحمدلله لرم او د زما د 40 ساعتو د تلاش په نتیجه کې تاسو ته زه دا خبرونه راوړم. حتی بعضې وخت کې دوستان دا وایي چې ستا دا خبر موږ واورېده په هېڅ بل دغه کې نه و، خبرونه کې نه و. نو مهم خبر هماغه دی چې که په نور ځای کې و نو خو بیا خو عادي شو. مهم خبر هماغه دی چې په بل ځای کې نه اوسي، او زه کوشش وکم را پیدا کړم او تاسو سره شریک کړم چې تاسو مخکې نه تر مخکې خبر شئ. داسې هم کېږي چې بعض وخت داسې خبرې چې ما 20 ورځې مخکې ورکړی، 20 ورځې بعد دوستان راځي وایي راشه تلویزیون ته چې تازه خبر راغلی په دې باندې تبصره وکړه. زه ورته وایم دا خو ما 20 ورځې مخکې دغه کړی دی. یا همدارنګې پرون همداسې یو واقعه راسره وشوله، یو نفر راغی دفتن راته ویلې چې دا خبر دغه د عاجل خبر راغلی دی. ما خپله کتابچه ورته راویستله چې دا خبر ما په 14 د مارچ باندې دا خبر ما وخته تیر کړی دی. نو هغه حیران شو، هغه ماته ویل چې دا خو په عاجل خبر کې همدا اوس په میډیا کې روان دی. نو ما ورته ویل دلته به عاجل خو ما په 14 د مارچ دا وخته تیر کړی دی. نو په دې اساس زه ستاسو نه هیله لرم چې زما خبرونه منظم واورئ او خپل په زما په چینل کې وګورئ. تاسو اکثرا دا په نورو ځایونو ته ځئ ګورئ، او دغه علت دی چې زما په نوم باندې پیجونه او صفحات زیات جوړ شوي دي، او هغه باعث د دې کېږي چې دوستان اخواته ځي دا غلط نه کړي. راځو خپل مهمو نړیوالو موضوعاتو ته. نن 2 موضوعات ډېر مهم دي، افغانستان دی او د امریکا د ډونالد ټرمپ ځینې ډېر مهم څرګندونې دي چې هغه باید زه تاسو سره شریک کړم. دواړو ته په دقت سره باید متوجه اوسئ. راځو د پاکستان په هکله او د افغانستان په هکله. د پاکستان او د افغانستان ترمنځ کې جګړه یو ځل بیا دغه درانه شوې ده، ځکه چې پاکستان خپل د اوربند نقض کړی دی، یعنې خپل لاندې کړی دی. په پکتیا، کونړ او نورستان باندې راکټونه ورولي دي، او همدارنګه خپل عملیات تشدید کړي دي. د پاکستان باندې چون انتقادات اوس ډیر زیات شوي دي، د ده لپاره چې د انتقاداتو نه ځان بچ کړي، ځینې هغه ملکونه یعنې غیر افغانستان نه دا شک شوبه اظهار کړې ده، چون چې پاکستان د نورو ملکونو د خوا نه د فشار لاندې دی، لکه عربستان سعودي، ترکیه، قطر، ایران، چین، روسیه، چې ته په افغانستان سره چې کوم کار کوي دا غیر انساني عمل دی چې ته انجاموي. هلته اوربند کې، هلته بیرته برید کوي. نو دی اوس دوی وایي چې کیدی شي پاکستان په خپله د پاکستان پوځ دننه خپله په ځان باندې عملیات کوي، او بیا دا په افغانستان باندې اړوي، بیا د هغې په اساس باندې دلیل جوړوي چې دا د په موږ باندې برید شوی دی، موږ برید کوو. او دا 100% یو واقعیت دی چې دا دوی درک کړی ده، ځکه چې دا پاکستان همیش کړی دی په خپله. لکه د خدیجه الکبرا په امام بارګاه کې یو واقعه چې وکړله، پس د هغې نه په افغانستان باندې برید وکړ، د هغې پروف دی. نو د لپاره دا باید موږ دلته تذکر کړو. همدارنګه دا خبره کیږي چې هند افغانستان ته د دفاعي محمولو لیږل دغه کړي دي، اعلان کړي دي، او همدارنګه بشري مرستې هم اعلان کړي چې په هغې کې زیاته حصه د دوا ده چې دا به افغانستان سره مرسته کیږي، او فکر کوم چې را رسېدلې هم دي. همدارنګه د ایران نوي روحاني پیشوا مجتبی خامنه‌ای خپل د ډاډګیرنې او همکارۍ ملاتړ د افغانستان نه اعلان کړی دی، او د پاکستان په خلاف یې ویلي که زموږ ورونه افغانان ورونه لازمي حمایت ته ضرورت ولري، نو موږ به د دوی تر څنګ ولاړ اوسو د پاکستان په مقابل کې. همدارنګې د پاکستان کې د شیعه علماو چې د هغې کې مشري علامه نذیر عباس تقوا کوي،
د عاصم منیر سره په لیدنه کې خبرې کړې دي. عاصم منیر په یو بده لهجه او تحقیرآمیزه لهجه د دوی سره خبرې کړې دي او د اهل تشیع علما په حساب لږ تحقیر کړي دي او دوی ته ویلي که تاسو دونه ایران سره مینه او علاقه لرئ پاکستان خوښه کوي ځئ خپله ایران ته ځئ او هلته اوسېږئ. یعنې د ایران دفاع مه کوئ. په ظاهره دوی خپله د ایران دفاع کوي. عاصم منیر ایرانیانو ته ځان دوست ښیي، اما دننه ایرانیان څوک چې ایران ته کار کوي هغه سره دوی ښه رویه نه کوي. همدارنګې ایران تهدید کړی دی چې په راس الخیمه باندې به برید کوي. راس الخیمه د امارات متحده عربي یو ښار دی او هلته خلکو ته ویلي چې تاسو دا ساحه پرېږدئ، موږ به په تاسو دې ساحه باندې برید کوو، نو تاسو باید د دې ځای نه ووځئ چې تاسو ته کوم تکلیف ونه رسیږي. همدارنګې ایران دعوا کړې ده چې د هغې د دافع هوا په سیستم باندې د اسرائیلو F-16 طیاره راغورځولې ده او اسرائیل دا ادعا رد کړې ده. دی ویلي دی چې زموږ کوم دغه نه درلودلې. راځو د پاکستان او د افغانستان په قضیه کې. پاکستان په یو مخمسې کې قرار لري او مشکل دا دی چې اوس چین دا کړی دی چې ایران خو پاکستان خو په ظاهره دا خبره کوي چې موږ د ایران د خلکو دوستان یو او هغوی سره همکاري کوو. نو چین ورته ویلي زه ایران سره کومک کوم او دا کومک باید د پاکستان د لارې نه د بلوچستان د لارې ایران ته داخل شي او ایران اوس پاکستان دا منې کولی نشي. که دا نه منې کوي او چین د ایران سره مرسته کوي او د پاکستان د لارې نه کوي نو پاکستان خامخا په ستونزه کې لویږي. په هغه ستونزه دا ده چې امریکا ورته وایي چې ته ما سره یې که د چین سره یې، ته ما سره یې که ته د ایران سره یې، او دا ویلی نشي چې نه زه د ایران او د چین سره نه یم. که دا یې وایي چې زه د ایران او د چین سره یم نو امریکا ورپسې کوتک راخلي او که دا د امریکا خبره مني دلته چین ته نه فاصله اخلي. دلته دی په منځ کې یو لویه ستونزه ورته پیدا شوې ده او دا عمل د دې چې دا کار دی شروع کړی دا د امریکې د قهر و غضب باعث ګرځېدلی دی. همدارنګې چین، عربستان او امریکا درې ملکونه پاکستان غواړي چې په یو ډیپلوماتیکه انزوا کې کړي او هغې دلیل دا دی چین د ده بابت نه دا کوي چې وایي ما دوی ته د اوربند په هکله د افغانستان سره ویلي چې د په افغانستان باندې بریدونه مه کوه او اوربند وکړه. د زما خبرې ته اعتنا نه ده کړې. په دې اساس باندې غواړي چې د پاکستان نه خپل دغه لرې کړي ځکه چې د اوربند خبره چین ورته کړې وه هغې نه ده منلې. چین په دې بابت نه په غوسه کې دی. همدارنګې د امریکا د ټولو استخباراتي ادارو مشرې یعنی د 14 اداراتي ادارو مشرې یعنی د هغې دغه کړی دی تولسی ګلبرټ نومیږي. تولسی ګلبرټ ویلي دی چې دا تولسی ګلبرټ د ډایرکټریټ اف نیشنل انټیلیجنس مشره ده. نو دی ویلي دی چې پاکستان میزایلونه او دغه چې دي توغندي چې دي دا یو نړۍ ته خطر دی او دا باید حذف کړلی شي، باید له منځه ویوړل شي. یعنې څنګه چې ایران ته دوی ویلې اوس یې د پاکستان ته شروع کړې ده چې څنګه ما تاسو پیشبیني کړې وه چې انشاءالله پس له روژې نه دلته یو پروګرام شته دی چې هغه لا اوس نه دا به شروع کیږي او په پاکستان کې به تاسو وګورئ چې هماغه حالت به لکه څنګه چې ایران کې جوړ کړي. نو دا شروع ده دا د امریکا د 14 استخباراتي ادارو رئیسه ده د نیشنل ډایرکټریټ فار انټیلیجنس چې دی دا د ده تر لاس لاندې دی او ده دا خبره کړې ده. نو دم دا خبره کړې ده، چین هم کړې ده او عربستان سعودي هم ویلي دي چې پاکستان دوه ګونې لوبه لري. دلته زموږ سره دوستي کوي، هلته د ایران سره ملګرتیا کوي او دا موږ ته قابل د قبول نه دی. دوه ګونه لوبه باید ونه کړي، یا باید موږ سره یا باید د ایران سره. پاکستان ویلي چې دا زموږ دوه ګونې لوبه نه ده، دا زموږ د پالیسۍ عمق دی او دا زموږ ډیپلوماتیکه ستراتیژي ده چې موږ دا کوو. نو دا ستراتیژي باید د په مرګ باندې تمامیږي انشاءالله ځکه چې دا ستراتیژي نړۍ ته قابل د منلې نه ده. راځم دویم خبر ته چې هغه هم ډیر مهم دی او په غور سره ورته متوجه اوسئ. ډونالد ټرمپ دوه ټویټه کړي دي، یعنی خپل په ایکس پاڼه کې دوه دغې لیکلي دي چې دا دواړه ډیر سره متضاد غوندې راښکاري. یو دا دی چې تاسو ښکاره معلومه ده چې امریکا لګیا ده خپل قوا دغې ته لیږي خلیج فارس ته ځکه چې تنګی هرمز باید خلاص کړي. بلې دا ویلي چې په ځمکنۍ قوا په ایران کې کوزوي، یعنی یو خوا نه تشدید د قوا روان دی، بل خوا نه دا ټویټ راغلی دی چې په دې ټویټ کې دا خبره دې کړې ده چې موږ خپل ټول اهداف لاسته راوړي دي
او موږ چې کوم دغه کوشش روان کړی و په تر ډېر حده پورې خپل نظامي اهداف مو ترلاسه کړي او په دغې کې په شرق میانه کې کوم یو خطر چې و هغه هم له منځه وړی دی او ممکنه ده چې د ایران تروریستي نظام چې دی دا تضعیفه شوی دی او په دې اساس باندې دوی غواړي چې خپل دغه د دې ځینه ورو ورو یعنې خپلې خپې سپکې کړي. اول یې دا لیکلي د ایران د میزایلونو کاملا توانایي له منځه وړې ده. بل ویلي چې د ایران دفاعي توانایي یعنی د صنعت بنیاد چې یعنی تولید کیږي میزایل جوړوي دا دستګاهګانې دا هم کاملا له منځه وړي تباه کړي دي. د ایران بحري قوه او د هوایي قوه دا هم کاملا نابوده کړې ده او په څلورم یې لیکلي هیڅکله به اجازه ورنکړو چې ایران د اتومي توانایي ته نږدې شي او زمونږ به همیشه دا موقف وي او نږدې دغه به چې موږ په صورت د ضرورت کې خپل د قواونه په دلته د کار اخلو او دغه که چېرته دوی دوباره اقدام کوي د مخه به نیسو. بل یې ویلي دي چې خپل حمایت د خپل د ملګرو نه په سیمه کې چې عربستان سعودي شي، اسرائیل شي، قطر شي، امارات متحده شي، بحرین، کویت او نورو نه حمایت به خپل ساتو. د تنګي هرمز په حق له ویلي دي چې د دې پاسبانی او پولیسنګ به پس له دې نه د سیمې د ممالکو په ذریعه به کېږي هغه ملکونه چې د ده نه ګټه اوچتوي. یعنې که څوک چې ګټه اخلي هغوی د ولې د دې ساتنه نه کوي چې موږ به یې کوو نو هغوی باید دې ساتنه کوي. اما په عین حال کې دی غوښتي دي چې موږ باید د دې ملکونو سره نږدې همکاره اوسو لپاره دی چې تنګه د هرمز ډیره مهمه تنګه ده او دا د ساتل ډیر مهم دي. مګر هم دا وایي چې دا به اوس ډیر یو اسانه کاري ځکه چې موږ هغه ایران قوت وهلی دی، قوت مرتمات کړی دی او نظامی عملیاتو طاقت ورته د منځه وړی دی. دا کار امریکا تمام کړی دی او دې ملکونو ته کوم غټه ستونزه نه ده چې دوی دا سیمه وشي ساتلی. بیا په یو بل ټویټ کې خپل دا لیکي چې خطاب کوي اروپایي ټولنو ته په دې کې وایي چې که زمونږ دوستان سرپنامه دوستان وایي سو کالډ فرینډز یعنی سرپنامه دوستان د موږ سره د تنګي هرمز په خلاصولو کې کومک ونه کړي نو چې هغه کار هم چې موږ ډیر اسانه کړی دی دلته کوم زور ته کار نشته دی او ډیر اسانه دی او په ډیر اسانه دوی کولی شي چې دغه اهداف ترلاسه کړي یعنی تنګي هرمز ونیسي. زه خپل په مخکني تعهد باندې یو ځل بیا ټینګار کوم که چېرته دوی موږ سره په تنګي هرمز کې همکاري ونه کړي کوم شی چې دا وایي ما د ایران ټول قوت او طاقت ختم کړی دی او دوی کولی شي چې په ډېر اسانه باندې لاړ شي تنګي هرمز ونیسي او محفوظ یې کړي او دلته کوم دومره ستونزه نه ده. یعنې داسې یو احسان په هغې اچوي چې کار ما تمام کړی دی خو بس یعنی حلاله ما کړې ده نور تاسو لاړ شئ د غوښه وویشئ دا رقم ته اسانه نیول دی در حال چې خبره حقیقت خو دا نه دی. ایران خو همدا اوس هم دغه کوي او بل دا ویلي دي چې که چېرته دوی دا کار ونه کړي نو امریکا دغه دی چې خپل د ګرینلینډ غوښتنه وکړي او ګرینلینډ امنیت زموږ د امنیت ملي لپاره اړین دی او موږ به ګرینلینډ غواړو دا باید موږ ته راکړلی شي. اوس وایي چې توپ چې دی دا د دغې په جال کې دی د اروپایي ټولنې چې دوی څنګه تصمیم نیسي خو موږ ناتو سره کومک کړی دی په لسیزو باندې مرسته ورسره کړې ده خو دوی په بازګشت کې په دوباره موږ ته شی تر اوسه نه دي راکړي یعنې په بدل کې تر اوسه څه نه دي راکړي. اوس د دوی نوبت دی چې دوی باید موږ ته یو څه راکړي او هغه دا دی چې دوی باید موږ ته ګرینلینډ راوسپاري په یو نوه نه په یو نوه په یوه لاره نه په یوه لاره یعنې یو لاره نه په یو بله لاره په هر رنګ یې چې مطلب یې دا دی په هر رنګ یې چې زموږ د دې توانایي لرو چې خپل یعنی د اهداف ترلاسه کړو یعنې ګرینلینډ واخلو. او بیا دی ویلي چې زما خپل اردو ډیره قوي کړې ده او په ډیر اوچت معیارونو سره مستواره کړې ده د امریکا او د نړۍ امنیت ساتلی شي او په هر شکل چې وسی موږ به دا نورم بهترین کوو او قوي کوو به. نو دلته اوس د دوی دا دغه راځي چې دا خبرې دی دلته دا وکړه چې ایران تضعیفه کړی دی میزایلونه یې ترې اخیستي دي هلته ایران په ګوراسیې په جزیرې باندې
حمله وکړه دیګو ګارسیه باندې او په دیګو ګارسیه کې د امریکا الته اډه د اډه ورته ووهله ځکه چې د اروپایان دا نه مني چې ایران قوي میزایل لري دی وایي چې د ایران قوي ترین میزایل 2500 کیلومترو نه زیات نه ځي در حال چې نن کوم میزایل باندې ایران دیګو ګارسیه ووهله هغه 4000 کیلومترو نه زیاته ساحه ده دا ثابتوي چې که هغه 4000 کیلومتره دا ساحه وهلی شي نو 4000 کیلومتره خو د اروپا هره ساحه وهي او ایران خو دنه قوي میزایل هم لري خو اروپایان دې ته قایل نه دي چې دا لري امریکایان دې ته قایل نه دي نن چې کله دی ویل چې موږ ایران ختم کړی دی مسله ختمه ده خپله کامیابي غوندې اعلان کړله او اوس د دې مسلې نه زه ځم اوس د ګرینلینډ ته ځم او دا د سیمې ممالک د دا مسله حل کړي در حال چې اخوانه قوا لګیا ده وړي هرمز خلاصولو ته چې نه پوهېږو کوم حالت به د دوی صحیح وسي مګر دلته بیا ایران په ګارسي باندې حمله کوي او د امریکا دا ټولې خبرې په حساب غلطې او دروغ ثابتېږي راځم څلورم خبر ته خپل هغه زمونږ دا دی چې د اسرائیلو د دفاع هوایی د تولیداتو فابریکه چې دا په نامه د کارخانه ملامی دغه دلته د دفاع هوایی سیستمونه جوړیږي د پیکان په نوم باندې دا ایران هدف ګرځولې ده او کاملا له منځه وړې ده همدارنګه اردوغان خبرداري ورکړ اسرائیل ته چې په خاورمیانه کې یعنی شرق الاوسط کې د اور سوځونه چې دی اخته کړې ده او په سلهاو زره تنه کسانې په دلته ووژل اسرائیل د مسؤله ده او د قیمت به اسرائیل ضرور ادا کوي همدارنګه د باوجود د ډونالد ټرمپ د احکامو چې باید اردو آمادګي ونیسي لپاره د تنګي هرمز د آزادولو او ویلي دي چې مونږ دا تنګه په هر قیمت آزادو مګر د امریکایي کشتیګانې لګیا دي په شاتګي شروع کړی دي او د ساحې نه په وتو دي چې دا نه معلومیږي چې دا خبرې صرف د لپاره کې یارول کوي اما اصلي کار دا دی چې د سیمې نه لګیا دی وځي ځکه چې کشتۍ جرل فورد خو لګېدلې وه اور یې اخیستی و هغه وځي د هغه ترڅنګ نورې کشتیګانې هم په وتلو حالت کې دي بریتانیا طیارې ټایفون خپل هوایي دغه کنټرول د اردن او د قطر په فضا باندې شروع کړی دی یعنی جنگي حالت کې نه ده د نظارتي حالت کې ده او نظارت لګیا دی کوي همدارنګې روس امریکا ته پیشنهاد کړی دی که تاسو یوکراین سره خپل مرستې بندې کړئ روس به د ایران سره خپل استخباراتي معلومات او شراکت به بند کړي هغه کوم شي نه چې امریکا ډیر دغه یره لري ځکه چې دا روس دی چې ایران ته د امریکا موثقه ځای او ایران په بالکل دقیقه په راکټ وهي او دا په د سټلایټ د کومکونو نه بغیر نه کیږي او دغه سټلایټ ایمیجنری دا ویژنز چې دي دا روسیه ورکوي ورته او دا باعث د دې ګرځېدل چې امریکایان یې سخت بېلاسو بېخپو کړي دي نو روس ورته ویلي دي چې که ته غواړې زه دا بند کړم ته به د یوکراین سره د مرسته بندې زه به د ایران سره مرسته بندوم دا صرف دغه مرسته چې زه به دې ته سټلایټ مرسته نه کوم امریکا او اسرائیل د ایران په نتنز اتومي بټۍ باندې برید کړی دی ایران دا خبر آژانس بین المللي اتوم ته ورکړی دی چې زموږ د اتومي بټۍ امریکا او اسرائیل وهلې ده اوس اسرائیل وایي چې دا ما نه ده وهلې دا امریکا وهلې ده زه په دې کې نه وم اوس امریکا وایي چې دا ما نه ده وهلې دا د دغې وهلې ده اسرائیل وهلې ده او وهل شوې ده ایران وایي چې وهلې ده چې هر یو وهلې دې دواړو کې وهلې خو دواړه اوس انکاري دي سره دې چې ټوله ورځ بمباد کوي مګر په دغه مسله کې اوس انکاري دي ځکه چې کار حساب و کتاب سخت خراب شوی دی همدارنګې زمونږ پنځم خبر دا دی چې امریکا ته پوټین خبرداری ورکړی دی چې د انزلي پر بندر باندې دی برید کړی دی د انزله بندر چې دی دغه چې ده شور چې دی دا د روسیې او د ایران د تجارتي بندر دی او دا امریکایانو بمبارد کړی دی نو روسیې ورته ویلي چې د انزلې بمباردول دا د روسیې په منافعو باندې حمله ده
او د دې بابت نه به امریکا قیمت ادا کوي او روسیه به خپل انتقام ضرور اخلي. او آخري خبر زما د نن ورځې دا دی چې 38 تنه د امریکا د برحاله او پخواني 38 تنه برحاله نظامیان او پخواني نظامیان هم هوایی، بحري او ځمکني قواو چې په دې کې 4 تنه 4 سټاره یعنی 4 سټار جنرالز دي د ډونالد ټرمپ په حیث سر قومندان اعلی حمایت نه کوي او ویلي دي چې دا باید کورټ مارشل شي ځکه چې د دې اعمال چې دي په خلاف د قوانین د امریکا دي او دا غواړي چې ملکی حکومت او اردو سره په جنگ کې واچي. کوم کار چې پاکستان اردو شروع کړی دی دا کار ډونالد ټرمپ کړی دی، اوس دا جنرالان په مقابل کې ودرېدلي دي او په دې کې جنرال مارکوس کولډویل دی او اډمیرل جینیفر هارټلی دی او لیفټیننټ جنرال رابرټ هیز دی. دا لوی جنرالان دي او دوی دا دغه کړی دی چې د څو ورځې مخکې د امریکا په یو عملیاتو لپاره تلل او ډونالد ټرمپ هغه عملیات متوقف کړي دي. دوی ته ویلي دي چې اول تاسو راشئ په یو سیاسي بیان ورکړئ، زما حمایت وکړئ، پس د هغې نه بیا زه تاسو ته دا اجازه درکوم چې تاسو هلته لاړ شئ دا عملیات انجام کړئ. هغې چې تر څو راتلل د دې حمایت د اعلان او 2 ورځې په دې کې تېرې شوي، 2 ورځې بعد په اغېزي باندې عملیات شوي دي. ډېر امریکایانو خپل ژوند دا د لاسه ورکړی دی. په دې اساس باندې دوی دا وایي چې دا مشر چې دی دا خپل په وظیفه او په دنده کې دا دی موږ یې هلته مرګ ته ورکړلو ځکه موږ عملیات ته آمادګي درلودله، زموږ عملیات متوقف کړل او دښمن آمادګي ونیول، هغې په موږ برید وکړ، زموږ د عساکرو دا ووژل شول. که ده زموږ مخه نه وی نیولې د خپل سیاسي منافعو لپاره، ځکه چې د امریکا کې دا دی چې اردو به سیاسي منافعو ته نه استعمالوي، لکه پاکستان کې چې دی اردو سیاسي منافعو نه کار اخلي، ټول سیاستمداران خپل په ګټه دغه کوي او سیاست یې لاس کې نیولی. دلته اوس دی اردو د په امریکا خو سیاست لاس کې نه دی نیولی، نظامي دي، خو د سیاستمدارانو یعنی ډونالد ټرمپ اوس غلطه لوبه شروع کړې چې هغوی سیاسي کوي، راشي زموږ حمایت اعلان کړي. په دې اساس باندې دا ستونزه جوړه شوې ده او د دې امکانات شته چې کله اردو د رئیس جمهور تر شا نه ولاړه او قومندې ورته ونه مني، هلته لوزې ستونزه جوړېږي. نو د کورټ مارشل کولو د دې امکانات هم شته، یعنې د مواخذې یوه مسله ده او د کورټ مارشل بله مسله ده. دا دوه ډېر مهم ټکي دي چې دا باید مد نظر ونیسئ او ویلرئ. دا زما د نن ورځې نړیوال خبرونه چې تاسو حضور ته مې وړاندې کړئ. هیله برنامه وګورئ، خوا کې دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.